دیسی سو وظیفه شته چې الله می ګناهونه وریږي. دا څومره ښکلی تپوس دی. ګناهونه څه شیریږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل درې کارونه کوه الله به دې ګناهونه وریږي. صغائر صغیره ګناهونه او کبائر الله په توبه معاف کوي. خدا صغائر ګناهونه نه دي واړه د ورځې داسې ټک ټوک د سړي نه شوي که نه، نو د دې وظیفه څه ده چې زما دا ګناهونه وریږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل درې کاره: اسباغ الوضوء علی المکاره، کامل او دس په کامل طریقه کول، اسی شړشوت نه، اسی لتی شوت نه. اسباغ الوضوء علی المکاره، او دس کامل کول سره د مشقت نه. اگر که هر څومره ساړه وي خو چې ته مخ دې ځایونو پورې، دې ځای نه واله دې ځای پورې دا ټول حدونه ښکلي ووینځي، مټې څنګلې ښکاره کړي په کامله طریقه او ګیټۍ ووینځي په کامله طریقه. او دس کول دا ګناهونه ریږي. ښه تلو راتلو کې ګناه شوي سترګو نه غوږونو نه چې په کامله طریقه او دس شروع کې الله دا ګناهونه ټول وریږي چې دا کوم واړه واړه ګناهونه شي. خو چې اودس خو اودس وي که نه، ښه چې اودس وي. ځکه نبی علیه السلام اودس نه دی ویلی، وی اسباغ الوضوء، کامل اودس سره د مشقت نه چې زول جمع وي سخ او ته مټې خبره کې او څنګلې ښکاره کې او په کاملې طریقې سره ټول اندامونه ووینځي ښکلي درې پیرې، نو په دې الله ګناهونه ریږي. ښه په دې الله ګناهونه ریږي. وی بل څه عمله؟ وی کثرت الخطا الی المساجد، جمعات طرف ته ډیر قدمونه اغستل. جمعات طرف ته چې یو سړی ډیر ځي الله د ده ګناهونه ریږي. خو یو معمول ځان له جوړ کوي، د محلې خلق، میلمانه نه، د محلې خلق دا معمول جوړ کوي چې کله مانځه جمعات ته ځئ نو اودس کور کې کوئ. ښه د فضیلت چې راغلی دی چې الله ګناهونه ریږي، دا د هغه کس دپاره دی چې هغه کور اودس وکړي او په اوداسه کې قدم اوچت کړي. نه یوه ګناه الله معاف کړي او یوه نیکي الله ولیکي او یوه درجه الله اوچته کړي. خو چې کور یې اودس کړی او داسې دا قدم مسجد طرف ته اوچت کړي، اوداسه کې د کوره را روان شي. کثرت الخطا الی المساجد، قدم الی په اوداسه کې را روانې و انشاءالله الله مې دا ګناهونه ریږي، دا واړه واړه ګناهونه ریږي. او د اودس ته اوبه چې غورځېږي وایي که خیر روان دي، ګناهونه کته غورځېږي. ښه چې لا سړی اودس کوي او نیت دی چې واړه ګناهونه الله ریږي او اودس ته کښېني او دا غټ غټ ګناهونه هم ځان ته مخې ته کړي او د اړه کې ورسره خپیمان هم شي، نو توبه د خپیمانتیا نوم دی. نو چې داسې خپیمانه اودس کوي نو په دې اوبو به د الله واړه ګناهونه ریږي او په دې خپیمانتیا به د الله غټ غټ ګناهونه وریږي. صحیح دین ازده کوئ، صحیح دین ازده کوئ. کثرت الخطا الی المساجد، چې څوک جمعات ته ډېر قدمونه علي الله د ده ګناهونه ریږي. ښه